ورکوټي بول زیات ولې ورځي د شوګر مریض ته؟ نو د شوګر مریض ته ورکوټي بول زیات ځکه ورځي چې کله د هغه په وجود کې د هغه په وینه کې د شوګر مقدار زیات شي، کوم ته چې موږ په پښتو کې چینی وایو او دې ته موږ په میډیکل کې ګلوکوز او هایپرګلایسیمیا وایو. نو کله چې دا زیات شي نو د هغه د وجې د هغه په ګردو باندې کار کول زیات شي او د دې ګلوکوز د دې چینی ویستل بهر ته کوشش شروع شي چې د هغې د وجې بار بار بیا د شوګر مریض ته ورکوټي بول ورځي چې دې ته موږ په میډیکل کې پولی یوریا وایو. او د دې سره سره بیا دې انسان ته تنده هم زیاته لګیږي ځکه چې د هغه په وجود کې کومه اوبه ده او کوم الکترولایټ دي دا ورسره هم په ورکوټي بول کې بهر ته وځي، نو د هغې د وجې هغه ته بار بار بیا تنده هم لګیږي چې هغې ته موږ په میډیکل کې پولیډیپسیا وایو. نو که چیرې ستاسو څوک مریض هم د شوګر والا وي نو تاسو د هغه شوګر کنټرول ساتئ، د هغه چې کوم خوراک دی هغه دې په خپل روټین سره کوي، خپل ورزش دې کوي او کوم لایف سټایل یې دی، کومه زندګي ده دا د په صحیح طریقه باندې د پریز مطابق تیروي، نو دا ورکوټي بول به زیات نه ورځي، تنده به ورته بیا زیاته نه لګیږي.